inshallah reference citation and bibliography پر مقایسه نن مسره انزر کیپشن ده کیپشن مسره از لیبل وندې سیا دا ګور انزر کیپشن باندې کلیک کا کیپشن کې دې کې مسره بای ډیفالت کوم دي درې دی یو ایکویشن دی فیګر دی او ټیبل دی صحیح شو مثال دا یا دا ډیلیټ لیبل کا دا مسره دی مثال زه تم ایکویشن ته ایکویشن د دې تو سره کیپشن کې رول ایکویشن 1 اوکې کو دا ګورو ایکویشن تو سره انزرت زه څم دا دې مسره چې ته ایکویشن انزرت کې دا ایکویشن دي دا مدد کړی دا مسره زوت مت سره کور کوي صحیح بیا د چې لوړ شه ریفرنس کې کیپشن ته دا ګوره نمبر اتوماتیک ایکویشن 2 کړی اوکې کا انټرنل لوړ شه چې ایکویشن انزرت لوړ شه ایکویشن 2 ورته انزرت کا اندا چې بیا لاندې لوړ شه زه څم ریفرنس کې انزر کیپشن کې ایکویشن 3 ګور اتوماتیک شوی صحیح نمبر تو سره اتوماتیک دا بدلای دینه بعد مثال के तौर पर का तौर ته څنګه انزر تلورشه انزر کې کا فیګر غوړي فیګر انزر کوي فیګر 1 اوکې کا فیګر مسره شدي اوبجیکټ مسره فیګر دی انزر تلورشه شیپ انزر کې کا مثال پکچر انزر کې د مسره شدي دا فیګرز دي دی باندې کلیک کا زورته مسره فیګر 2 کا ریفرنس تلورشه انزر کیپشن فیګر 2 ګور اتوماتیک شوی اوکې کا دا دی ورته فیګر 2 انزر کوا یعنی نوې تور ته انزر کوي شي نمبر تو سره اتوماتیک انزر کوي صحیح شو دینه بغیر بل مسره شي دي انزر تلورشه انزر کې مسره سوري ریفرنس تلورشه انزر کیپشن باندې کلیک کا کیپشن کې بل مسره ټیبل دی څنګه دا ګوره ټیبل 1 لورشه ټیبل 1 ته انزر شي نو دا انزر شي لورشه ځکه انزر کې دا ټیبل ورته انزر کا ټیبل انزر کوي صحیح شو ریفرنس تلورشه انزر کیپشن ټیبل 2 اتوماتیک شوی لاندې راځه تو سره د انزر کې مسره ټیبل دینا ټیبل انزر کوا صحیح شو کته ورته خپل نامه جوړون غواړي لورشه ریفرنس ته انزر کیپشن باندې کلیک کا ورته څه نیو لیبل صحیح زه ورته څه مثال کې څه स्टूडेंट एडमिशन टेबल ओके का दगोर स्टूडेंट एडमिशन टेबल वन रागले तो ورته کوا انزر کوا صحیح شدا ورته دا دور کنیم دور کولی آی ډی نیم دور توري ګلفي دور کڅ کې ټیبل جوړوي شي خپل صحیح دا کنټرول ای ډیلیټ کا دا ګور ریفرنس ته لوړ شای انزر کیپشن باندې کلیک کا سټوډنټ اډمیشن ټیبل 1 دی دینه د موکې ک ټیبل ورته انزر کا انزر کې مسر ټیبل کزو سلون دی لوړ شم ریفرنس کې انزر کیپشن کې کلیک کا एडमिशन टेबल 2 ऑटोमेटिक शवे सही है एक्सक्लूड लेबल फ्रॉम कैप्शन ورته چې دا ټیکست مو سره ختم کا صرف نمبر پرېږدو سوري دا ګورې چې مو سره صرف شي کېږي نمبر راځي اوکې کا تو شو درته ورسره انزر کوي شي به انزر کیپشن ته لور شه دینه چک مارک لري کا بیا دا ऑटोमेटिक مکمل شي صحیح شو نیو لیبل نه دا چې یو لیبل جوړوي شي لکه دا جوړ کو ډیلیټ لیبل نه دا چې ډیلیټ کوي شي مثال ډیلیټ باندې مکلیک ک نمبرینګ کې ته نمبر ور کوي شي دا ګور نمبر دا اوس مسره 1 2 3 خلی کته چې مسره دا خلی بي سي خلی یا رومن خلی د ته جنه ور انزل کوي شي صحیح شو بل مسره د اټو کیپشن زه ورته دا چې نه شین کوي چې زبر ساتم سم او زی اول ایکویشن یا اوزنه ټیبل انزر نه کیپشن نه ټیبل انزر کوم او بیا ورته ټیبل زه څه کله ټیبل انزر کوم سره اتوماتیک نامه درچی د لپاره اټو کیپشن باندې کلیک اټو کیپشن ته لوړ دي چې فار ایگزامپل لوړ شه نو سره ده مایکروسافټ ورډ ټیبل دته چک مارک ولګاوه صحیح شو یوز لیبل د مسره ټیبل دی دته چې پوزیشن چې تا غوړي د ټیبل نه مالون دی غوړي کبون دی غوړي صحیح نیو لیبل باندې کلیک کا نیو لیبل نه ما ورته جوړم زه ورته فار ایگزامپل مسره ده ورکر salary table
اوکې کا صحیح شوه ځکه ګوره دا تو سره راغله نمبرینګ ورته ورکوی شي کوم ټایپ نمبر ورکوي اوکې کا اوکې نه بعد اوس راځه انزر ته انزر کې ټیبل ته راځه د ګوره ټیبل انزر کوه نما به ورسره څه کېږي اټومیټک انزر کېږي ټیبل ته راځه نما انزر کوه ټیبل به ورسره څه اټومیټک انزر کېږي نما به ورسره اټومیټک انزر کېږي بس ته صرف ټیبل انزر کوه نما به ورسره راځي صحیح شوه دې باید کنټرول انټر ته لاړ شه بلې صفحې ته زه ځم ریفرنس ته لاړ شه انزر کیپشن باندې پوه شي انزر ټیبل اف فیګر دې باندې کلیک کړه د کوم فیګر مو جوړ کړی دا څه طریقې سره ته انزر کوي شو پیج نمبر ورسره غواړئ الاینمنټ دا لیډر ورسره غواړئ کوم ټایپ کې غواړئ ځین ورته کلیک کړه صحیح شوه کیپشن لیبل څه نامه یا نامه ورته ورکړه ځین ته ورته فارمیټ ورکوی شي نو باید څه کړه اوکې کړه مو شاید 3 انزر کړي 3 مو سره وروړو صحیح ہے زه ورته وایم څه کوم ورکر سیل ټیبل 1 ته ځم کنټرول بټن پریس نسه کلیک کوه اټومیټک به دغه ځای ته رسي کنټرول بټن پریس نسه په دې باندې کلیک کوه اټومیټک به دغه ته رسوي صحیح شوه بل مثال چې دی اپډیټ ټیبل دی اپډیټ ټیبل څه مقصد یا کنټرول انټر بلې صفحې کې مو یو بل ټیبل انزر کړ دا ګورئ نه اوس دا ټیبل 2 چې 4 سکونډه هم په دې لیست کې نشته ته چې را دي شي ریفرنس ته لاړ شه ریفرنس کې مو سره کیپشن کې اپډیټ ټیبل باندې کلیک کړه صحیح شه اپډیټ پیج نمبر یا اپډیټ انټایر ټیبل باندې کلیک کړه په دې لیست کې شامل شي کنټرول بټن پریس نه په دې باندې کلیک کړه اټومیټک به دا ته بي بل مو سره کراس ریفرنس ته کراس ریفرنس کې ته دا چې انزر کوي شي کراس ریفرنس باندې کلیک کړه څه کراس ریفرنس کې تور د څور کړي مو سره دا ورکا سیلری ټیبل دی سي یا کوم یوزر ته 3 نمبر انزر کا کلوز کا دا د انزر کا مثال بل ور سره انزر کوي 4 نمبر انزر کا کلوز کا जेके तौर ते 4 नंबर टेबल द मोर सा कंट्रोल बटन प्रेस न सा 4 नंबर के खुद मौजूद हम क्लिक करो और तो बदल सही सही شوا مثل د مساعده کیپشن بل مساعده مارک انټری دی ته دی مارک انډیکس دی سوري انډیکس یا انډیکس کې ګوره ته مثال مختلف قسم کې د کنټینټس جوړوي شي فار ایگزامپل لازم مو ورته ولیکل سو ورته ولیکم مثال مسره دی بوک 1 دی مساوي رند کنټرول انټر ایو تو ورکسل بوک 2 یا مساوي رند کنټرول انټر ایو تو ورکل بوک 3 یا انټر مساوي رند سل ټیکس مکس ته بوک 3 په باره کې مثال تاسو سره نورس دي سي یا څه په باره کې ته دا نورس ته راوي او ورته تخپل نو کوي دي نه لور ش انټر بل ورته څه بوک 4 دی دا چې مور مزیدن ته لیکي شي سي یا نظر اچم دا چې یو بلینک پیج خلم کنټرول انټر لاندې لور شه دي چې تر اچم د سلیکشن کوم और तो हम मार्क एंट्री देगुरा मार्क एंट्री की दीजिए कि तो सर रोल और मार्की का बलोड शा डबल का सिलेक्शन दे दिवा का मेन एंट्री की रो वाला मार्की का दिमाने क्लिक का दीजिए किसे क्लिक की का मार्की का बोल का भी का इटैलिक का भी सही है पेज रेंज ورته خسته شي دیمونه کلیک کا مارکینګ اوکے کا ټول مارکینګ تو وکو نو مزلور شپو صفحه ته د مصفه بل انزر کړیا ورته هم انزر انډیکس رائټ الم پیج نمبر ورسره وړي کنه وړي لیډر ورسره کوم ټایپ کې وړي د درې سره مده مثال ریوای شو صحیح ہے سورہ کالمز کے وارڈ 2 کالم کے وارڈ کم سورہ کالم کے وارڈ صحیح ہے انواز اور توقع اوکے نمسر رول و خوباندی کی کنٹرول انٹر
دا ګوره دې کې د کوم پیراګراف مارک دی ټایپ کریکټر دی وغیره وغیره دا هم ته لاړ شه هم کې دې نه ختم کوم سره دی دا ګوره ټول لیست ته دې ذکر ول که تاسو بوکس کې چې ته داسې لیدلی وي صحیح سبق وې درکړی وي او د صفحه نه صفحې نمبر وې درکړی وي سبق نامه وې ته پهله صفحات باندې درکړی داسې ته کوی شي خو دې کې دا خبره نشته چې ته کنټرول بټن پریس نه سبب تور ته بیایي صحیح بل مثال چې دی په دې کې ریفرنس کې دی اپډیټ انډیکس اپډیټ انډیکس څه مقصد یا دا چې انډیکس ته بل جوړوي کنټرول انټر فار ایگزامپل دا چې ورته ولیکم څه ورته ولیکم انګلیش بوک ته یا څه شی دی مساوي رینډ دی په باره کې تاسو سره څه نوټس موټس دي دا لیکلي دي نوټ شه دي ته مارک انټری باندې کلیک کا دې کې دې سلیکشن ورکا بس صرف دې کې کلیک کوا سلیکشن ورکا دا ګوره راغله مارکیک کلوزیک اوس دا غو لیست کې شاملوم دي د لپاره به تاسو وکړي لوډ شه دې باندې کلیک کا او لوډ شو ته اپډیټ انډیکس انګلیش بوک هم سره راغله بس وم نمبر صفحې باندې دا سره موجود دي دا ټایپ کریکټر پیراګراف مارکس وغیره وغیره دي ختمونو د لپاره تاسو وکړه دینه دا چیک مارک لري کا صحیح شو بل مثال چې د ریفرنس کې مثال انډیکس هم واشه بل مثال ټیبل اف اتھارټی دی دې د لپاره ګوره ریفرنس ته لاړ شه ریفرنس کې اندازې ته مثال کنټینټ ډیفرنٹ کنټینټ جوړوي شي صحیح شو فار ایگزامپل زه دې کې ورته لیکم چې سره دی انګلیش ته مساوي رینډ کنټرول انټر بیا ورپسې انګلیش کې مثلا ټینس دی ټینس په باره کې لوند تو ټینسونه منسونه لیکلي دي بیا لوډ شبل مثلا دی ګرامر دی grammar points دي مثلا بل مثلا کنټرول انټر نه وایس دي پیس وایس دي وایس تو لیکلي دا دي او بل مثلا دی کنټرول انټر نریشن دی ډایرکټ انډایرکټ دی مساوي رینډ یعنی دا تو انګلیش په باره کې صحیح اوس بل دغه څه کوم دغه مثلا مثال کمپیوټر په باره کې دی کې ورته څه کمپیوټر کنټرول انټر صفحه دروسته کمپیوټر کې مثال آفیس ده کنټرول انټر بل سره ده کېډ ده کېډ په باره کې تاسو نوټس جوړ کړی دي صحیح بل فار ایگزامپل تو سره ده میکس ده تیډ میکس ده پاره کې درس څه نوټس دي بل مثلا د فار ایگزامپل ریوټ ته صورت ورته لیکي شي لیکي دوا سبجیکټ یو انګلیش سبجیکټ ته بل مثلا کمپیوټر ولا سبجیکټ ته صحیح دي د پاره ته لوړ شه کنټرول انټر پوسه مې وصفه وخسته سدي درڅم مارک سیټیشن باندې کلیک کوم صحیح شو مارک سیټیشن کې پیل نمبر ودی د پاره ته کیټګری جوړای صحیح شو کیټګری ګوره دا کیټګری نه مو سره الریډي جوړی دي دا ته څه کوي شي دا ته ریپلیس کوي شي ګوره مو سره انګلیش کنټینټس دي کیلکولیشن کنټینټس دي انګلیش دي دا مو ټول جوړ کړی ورکو ته صحیح زه دې په ځای ریپلیس کوم
مثال داسې ریپلیس مکه او سوري دې کې ورته ولیکه اول نما ورته ولیکه فار ایگزامپل زه ورته هم چې مو سره دی چې انګلومور ته انګلیش په وره کې دا انګلومور کې چې نما مو پیژنو صحیح ریپلیس مکه بل زه ورته دا ورکوم فار ایگزامپل دا زه ورته ریپلیس کوم دې کې نما ورته ولیکه چې نما ورته لیکي فار ایگزامپل یا ورته مکمل کمپیوټر ولیکم دا موضوع کا کمپیوټر کا سره د سره الریډي متي کمپیوټر شته یا کمپیوټر 1 مکه صحیح ریپلیس مکه یو مو انګلو جوړ ک بل مو کمپیوټر 1 په نامه کانټینټ جوړ کو دا ته شي کا اوکے نه بعد روشه اول شي کوم اول مو سره انګلیش کانټینټس دي دغه دا ورته مو ورک صحیح او سره څه انګلیش دې کې سلیکشن کوا شورت سیټیشن کې سلیکشن کا کلیک کوا مار کوا نو بعد روشه دبل تا او دا چې مو سره ټنس دي ټنس کې مثال تور ته کلیک کړئ کې کلیک کوا مار کوا بل مو سره فار ایگزامپل چې ګرامر پوینټس دي چې سلیکشن کوا دا ګوري مار کوا بل مو سره فار ایگزامپل چې وایس دي او په دې کې کلیک کوا مار کوا بل مو سره نریشن دي چې کلیک کوا مار کوا دا مو سره ختم شو انګلیش والا دا ته کلوز کا کلوز نه بعد راشه بیا مارک سیټیشن ته مارچنکیشن انګلیش په ځای ورته راواله اوس مې کمپیوټر کانټینټس دي صحیح شو کمپیوټر کې ورته کمپیوټر ځای کې مارکا مثال کمپیوټر مو سلیکشن وکړ شورت سیټیشن کې سے کلیک وکړه مارکی کا د دې سلیکشن کوا ځای کې کلیک کوا مارکی کا مثال دا سلیکشن کوا ځای کې کلیک کا مارکی کا بس نور مو سره نشته صحیح انا واتسو کا کلوزینګ کلوز مکوز ورته دا ډیفرنٹ کنټینټس یو لیست متشابه کا دي کې راواله صحیح دې د لپاره به تاسو وکي لورشا ان ذا ټیبل اف اتھارټیز باندې کلیک ټیبل اف اتھارټی پہله مو سره شه دی انګلو دی دې کې تور خپل نامې ځای سرچینګ وکي مثال سلیکشن دی انګلیش دی صحیح مثال تور سره کوم سټایل کې لاین من غوړې دا ورته تور کوي شي کوم فارمیټ غوړې فارمیټ ورته ور کوي شي څه وکا اوکے انګلیش مو سره دا زیرو صحیح به لور شاین ذا ټیبل اف اتھارټیز کې بل مو سره کمپیوټر کنټینټس دي اوکے دا ګوري ډیفرنٹ کنټینټس تو سره صحیح دا مو سره کمپیوټر دي او دا مو سره انګلیش دي صحیح دا کوم پیراګراف مارته ټیب کریکټر دی سپیس کریکټر دی د لپاره څه وکا هم تلور شه دا ګوره دا مسدات شي دي دا نشون وای دا تیر نشون دا مسد ټیب کریکټر دی دا بل مسد پیراګراف مارک دی او دا ډاټډ چې کوم دی دا مسد سپیس کریکټر دی صحیح دی ختمونه د لپاره څه وکا دا خو مسد خیر دی لاین دی هوڅ کړه تاسو دا چې ډاټډ رسی هم مسد سپیس کریکټر دی دا مسد لیډر دی انداسه صحیح لور شه دا ونه ختم کا دا ګوره کوم دي دورونه سټایل ته جوړ شي صحیح یعنی چې موږ څوره بوکس وغیرہ جوړو دا کنټینټ منټین دا پهله په صفات مونوي د دې طریقې سره جوړیږي صحیح شو انا بل لور شه ریفرنس تا ان ذا ټیبل اف اتھارټیز باندې پوه شي چې ته انسرټ کوي شي بل مو څه دی اپډیټ ټیبل بیا ما خبره زره سم لاست کې فار ایگزامپل ځکه یو پیج کلم کنټرول انټر دا ورته لیکم بل مثال کمپیوټر کې ګل پوینټ دی ایګل پوینټ په واره کې تاسو نورس مورس لیکلي تیار د کړي صحیح شو اوس د بروش اول مارک سیټیشن کې کمپیوټر کنټینټ سره ریلیټډ دی صحیح لور شه دی سلیکشن وکا شورت سیټیشن کې مارک کا
مارک نه بل لوړ شه سکرول بار نه پوسه وخیجه کمپیوټر کې داسې کلیک وکړه او ورته زموږ سره چې اپډیټ ټیبل بل ورسره د ګوره صفحې نمبر هم تو سره چې دا مو سره په دوره صفحې د په صفحې د په دې صفحې باندې دا مو سره موجود دي صحیح دي د لپاره د نوٹ وغیرہ مارک وغیرہ د ختمونو د لپاره بلور شي هم ته هم کې چیک مارک لري کا د تو سره سټایل جوړ شي صحیح شو مو سره شي ریفرنس ختم شي